السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنیدونکو بیا هم د روژې مبارکه میاشت ده راغلی یو چې غوښه تقسیم کو، خو دا ځل له کسبۍ نه پکې خلاص یو، کسبي بل چا کړي، موږ یوازې د خلطې مده کوو تر څو تقسیم یې کړو. داسې به ګوره چې موږ یو فامیل ته غوښه اچوو. ماشاءالله ښایسته غوښه ده د روژې مبارکه میاشت ده. لیدونکو دا ځل ټول کار سخت سړي کړی. دا د مرچ شوه، دا د لیمبو شوه، دا سور پیاز شو، نو بادرنګ شو، دا روګان شو، اوږه شو، دا بانجان شو، دا کشمش شو او دا مرچ شو. قدرمنو لیدونکو یوه خلطه غوړي هم چوو تر څو دغه برخه مکمله شي. زموږ ټولې برخې په همدغه ترتیب باندې برابر شوله. انشاءالله دغه تر دې وس ورسوو. هغه چا چې کومکونه کړي، مرستې کړي، کور یې ودان الله د ژوند ورکړي، دعاګانې وکړي. انشاءالله ټول خلک دعاګانې ورته وکړي. پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم هرا گڑی می پا گنا بنا دا نور لدی ژوند سرا کار نلرم د کائناتو ربا. 100 روپۍ دې کړي اوس پورې؟ 100 روپۍ دې کړي؟ والا 70 روپۍ مې ګټلې، لګای ذرا دا وا خدای دې پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب. السلام علیکم. 100 روپۍ دې ګټلې دي؟ شی پکې ونیم شل دی اوسه. دا وکړه. امین 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 امین. د کائناتو ربا 100 روپۍ دې ګټلې؟ شی باخلې اوسه. والله زمان سامان باخذ. دا دې تمام. پکړو بدو بتو. السلام علیکم حاجي صاحب. غږ مې اوري؟ روژه د عبادت کوه نو ولې ویده یې؟ بالکل دې کوی صاحب، بالکل. 100 روپۍ دې ګټلې تر اوسه پورې؟ 100 روپۍ دې ګټلې؟ روپۍ مې 80 روپۍ ګټلې دي. دا څنګه بیا نه 90 دي؟ دا خو واخله، دا واخله. 80 روپۍ نه شي اخلې؟ 80 روپۍ نه رحمت علاج دې پاس الله پاک دې دین په دین خپل تو ربا و می بخا 100 روپۍ دې ګټلې اوسه پورې؟ شی باخلې هغې باندې؟ دا واخله. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړې 100 روپۍ دې ګټلې دي؟ سره خیر جوړې تا ژوند خلای ژوند خلای. خشل شخپا 100 روپۍ دې ګټلې اوسه پورې؟ ولا بس وروته ما یګای دا مله وکړه. خشل شخپا ماشه تو ربا و می بخا ستل دربار بل دربار نلرم پکړو 100 روپۍ دې کړي؟ 60 روپۍ به یوه پیره کړې الله دې هغه نه چی کې؟ یغه نه لاس دغه نه کریات مټاچ نه تا کور کې څومره فامیل دی؟ کور کې وته کاسه یو په ټوله روژه کې د غوښه خوړلې دو؟ نه رښتیا وایې؟ نه ولاکه دا الګون یسو یا کله بنجان یسو نه دومره وس خو نه لرو چې موږ هر وخت غواکې ته مکمل هر وخت وي دغه دی چې روژه کې غوښه نه هر څه کې دي، غوښه هر شی. الله پردګار ده هر یوه سمه کار الله پاک دې په مخه وچلوه. د کائناتو ربا و می بخا ستلد زه و چې د شرم دي دا ولې؟ رجامن وري خو ډېر ښه. کور کې د غوښه خوړلې تر اوسه پورې غوښه؟ نه ولې؟ پای نشته. دا به د غوښه هر شی کېږي.
دا ولې تا خو لتو ببرت 100 روپے دې ګټه دروسه 100 روپے دی ګټلې والله 350 پیسې هرا غړې می په ګنا بنا دا نور لدې ژوند سره کار لرم 100 روپے دې ګټلې دي हाँ जी 100 روپے دې ګټلې والله 50 रुपये में गठरी چې په خلک غې نه तो शेव पोखनाल गोलू पोखलम शेव पोखलम وخت دې خوري دې تروسه ना نه فائدہ بولر کامیاب وسی انت سره قدر مولدونکو تاسو ولل چې په ښار کې هغه بیچاره خلکو چې موږ څومره پښتنې وکړلې تاسو لپاره غوښه د شان کله پروژه کې خوړلې دي ډیری راته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نه دي خوړلي حتی دغه ډوډۍ لپاره هم څه نه لرو ستاسو صداقت تر داسې مستحقو خلکو رسیږي موږ تل کوشش کړی چې بېوزلو ته رسیدګي وکړو هغه په هره برخه کې وي زموږ دغه ورور چې دعای غوښتنې یې کړې وه انشاءالله ټولو به دعای ورته کړې وي الله پاک دې تاسو دغه صدقې هر څه دونه قبول او منظور کړي دا خپرونه هم دلته پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم د کائنات رب و می بخا